ګرانو ملګرو سلامونه او نیکې هیلې او نیک احترامات ومنئ. زه یم یار محمد بنیری او دا وخت تاسو ګورئ زما پرسنل چینل کوم چې زما په نوم باندې دی. امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ او خوشحاله او دا دعاګانې به درله هم غواړم د خپل رب نه چې الله مو دغه شانته خوشحاله کامیاب او کامران لره. ملګرو نن زه بیا حاضر یم او نننی کانټینټ یعنې نننی ویډیو چې ده زمونږه ریاکشن ویډیو ده. ټیک شو ملګرو، ډیرو ملګرو به کتلي هم وي خو که کومو ملګرو کتلي نه وي نو زمونږ د بونیر یو ماشوم دی چې سهیل اوتر په نوم باندې مشهور دی. خدای ماشوم ته زه حیران هم یم چې ډیر د ښه ذهن مالک دی، یعنی په یاد باندې یا یو غزل یا یو نظم دا ډیر ګران کار دی. خو دغه ماشوم چې دی نو په خپله خو به هم څه نه څه شاعري کوي، خو خیر د نه دومره خبر نه یم، دومره راته معلومات نشته. خو د ښو شاعرانو شعرونه ډېر په ښه طریقه باندې یادی او بیا یې اورئ هم. ملګرو نن غواړم چې په تاسو باندې سهیل اوتر واورم او نن یې پکې د منیر بنیري څه شعرونه هم ویلي دي او د منیر بنیري سره یې د خپلې مینې هغه اظهار هم کړی دی. ټیک شو نو ملګرو دا تاسو او دا د سهیل اوتر څه شعرونه بیا نوره خبره دی نه بعد کوو. وی کله کله سکی سړی غم غلطوي سړی ساجي بجړه لري دغه شرابي سړی په ذکر مې شروع کړه او توبوله مې زور ورکړو په ذکر مې شروع کړه او توبوله مې زور ورکړو تر خولې پورې راغلې مې ټپه وه خروجه وه او باران لس ورځې ورېږه باران لس ورځې ورېږه او نه مې غنم شته نه د یار دیدن لزما او تا ویل نن ځم سبا به راشم تا وی نن ځم سبا به راشم میاشتې دې تېرې کړې کلونه دې شمارمه او نه پبجي ګام نه فری فایر ګام او نه مې څه جانو مانو شته بس هسې دغه شان ټوله ورځ آنلاین یم د عاشقانو ته لږ نېټ سلو کو تور یم غنم رنګه یم که خړ یمه یاره تر خپل وسه درته پړ یمه بار بار د تلو مه وایه ګلاړې نو اسه د ته بلا په لارې زه به مړ یمه یو شعر درته بل وامه چې ژوند مې ښه ټول تېر کړی ښه په ناز او په انداز وی چې ستړی مې څاروي کې ویم چې ځم چېرته استاز وی په 24 ګنټې ورځ کې مې 15 ګنټې ډیوټي وی سهار څه ټایم راتللی چې زما خپله مرضي وی جمعه چوټي مې خپله وي اتوار مې سرګاري وی او څادر مې چوخ اغوستی وی نه بیلټ وی نه وردي وی چې ستړی مې څاروي کې ویم چې ځم چېرته استاز وی چې ناست دی په کرسۍ کې لګولی مې کلټي وی چې ستړی مې څاروي کې ویم چې ځم چېرته استاز وی په لږه مې کار نه کېږي 8000 تنخوا وی ولاړه چې مې د کور مخې ته تکه توره کرولا وی په هر جیب کې چې 100,000 روپۍ پرتې زما وی پلو کې شاګردان را سره 100 کسه لګیا وی وړو چې راله پای راوړلې د چا چې لنګې غوا وی چې ستړی مې څاروي کې ویم چې ځم چېرته استاز وی په سر کې سپین نشته ایله اوس ته ځوانېدو دی پتله چې وتلې 45 کیلو دی دا څه دوه ستا جادو مه څومره ځوانې د مزو دی چې ستړی مې څاروي کې ویم چې ځم چېرته استاز وی نو ستا چې دا سخیل به دې هم خپل کړی په دې راز وی چې ستړی مې څاروي کې ویم چې ځم چېرته استاز وی یو شعر درته بل وامه چې د ده څه نوم دی وی ژوند کو بې له تا نه وې نه مړ به وې مرګ ته د خفګانه وې نه مړ به وې ژوند کې خو مې یو الله ته سترګې دي رضا خودخانه وې نه مړ به وې او زه په مینه کلکه عقیده ساتم زه کو بې ایمانه وې نه مړ به وې زه دې 2-3 میاشتو انځور کړمه عشقه د پخوانه وې نه مړ به وې زه په مینه کلکه عقیده ساتم زه کو بې ایمانه وې نه مړ به وې زه د نجیب خان د مور په دعا رنګ یمه بیل که د بابا نه مې نه مړ به وې شعرونه کوم ځای و دا د کوم ځای پیدا کړي دي؟ دا زه ته شپې جوړم په کټ کې 12 نه مخکې دا څنګه دا کومه فارموله ده تاسو؟ دا زه پړه کې جوړم زما په سر کې د پیسه ماسته دي ماشاءالله ماشاءالله په دې پیسه دونه هوښیاري او که نه او دا راته ووایه چې څونه شاعري چې کومه ده د خلکو زده کړې هغه مطلب تا چا نه زده کړې څوک د شاعرانو په شاعرانو کې منیر بنیری او مخکې څه وایي چې غټ شاعر به جوړېږي که څه به جوړېږي غټ شاعر به جوړېږي او خوږ شاعر به جوړېږي که نه دا خبره ده دا راته ووایه دې زر په دې سر کې دې پټه ده
دا د کوټې نه ورته شو دې نه ورته شي ژوند څنګه روان دی ژوند قضایي روان دی مزود روان دی او خوشحاله یې او ما زه په دې لار راتلم تاسو ته یې مدې په دې لاره باندې هر رکشې والا ته هر ګاډي والا ته به سلام کو او د هغوی سره به دوا سلام کو دا راز راته ووایه چې دا رکشو والا ستا څه دي دونه دا مې اشنایان دي ټول دې اشنایان دي او او که نه هر رکشې والا ته به دې سلام کو هغه سره به هغه به ته سلام کو دا څه لکه ستا رکشو والا ډېر خوښ دي او ها صحیح نو نور شعرونه تا وایې اصل د ستا لپاره یو شعر وایه شعر هغه راته ووایه وي زړه دې رانه وړی دی او وارې به درځم زړه دې رانه وړی دی او وارې به درځم او اسه د دیدن راوړه ستا دپاره به درځم او یاري د غټې جینۍ خوند کړي چې زنځله شي یار په غېږ کې تښتوینه او سهار وختي مخې لراله نجیب بوی لکه د میخې پرشېده سټتې شومه او مسافري پرېږده جانانه او کلي کې چرګې پټوه خوشحاله یم او ما ته چې نیغه نیغه کېږي ما ته چې نیغه نیغه کېږي نو نیغه دې پلار ته شه چې نه دې راکوینه او زه نه د شر سړی یم او نه د جنګ سړی یم زه نه د شر سړی یم او نه د جنګ سړی یم ما په غلار پرېږدی زه یو ملنګ سړی یم او په ډېرو څه کوي بلا دې والم په ډېرو څه کوي بلا دې والم ملګری یو ساته خو نرې ساته او زه نه د شر سړی یم او نه د جنګ سړی یم زه نه د شر سړی یم او نه د جنګ سړی یم ما په قلار پرېږدی زه یو ملنګ سړی یم او درد یې په زړونو کې بچي لکه د مار کوي درد یې په زړونو کې بچي لکه د مار کوي او یاران یو کار کوي چې بد وخت ګزار کوي قسم دی کو د مینې په معنی باندې پوهېږي قسم دی کو د مینې په معنی باندې پوهېږي او وړه شانتي جینۍ مې کلیواله خوښه کړې مخ په قبله که چې دې نه یم خوښ تیره کلمه که چې دې نه یم خوښ او تاسې د مور د مخې ګپ لګی او یا الله دې مړه که چې دې نه یم خوښ او څوک راته پاگل څوک لیونی وایي رقیب راته د یار د کلي سپی وایي او زه پې خفه نه یم ښه خوشحاله یم ما ته چې مې خپل اسد زړګی وایي ماشاءالله ماشاءالله او تا د چشمو په باره کې مې وي چشمې وي سترګې دې ښایسته دي د چشمو تاوان پې مه کوه دا خلک ظالمان دی د کتو نه به دې وباسي ارشاد بل شعر خو مزه وی یو شعر بل دی صبر کې ثواب دی انتظار کې میلاویږي نو څه درته د مینې نه انکار کې میلاویږي تودې تودې څپېړې او دې مخله مې رادرومې تودې تودې څپېړې په دې ښار کې میلاوي ډاکي کوه قاري صاحب غریبي کوه قاري صاحب سیالي کوه قاري صاحب ښه مستي کوه قاري صاحب څو ګوټونه دې خرام دي کی کوه قاري صاحب او چانده مه کوه قاري صاحب دا خو د دغه شعر دی د منیر بونیر شعر نه دی ولې نه منیر دی یا درته د منیر بونیري بل واما چې د خټو ګټو کور وي خر دیوال په لوګي تور وي تنګ چینار پکې ولاړ وي د چڼچڼو پکې شور وي او زه راپېږم د یخنۍ نه تا بل کړی راته اور وي خویندرونه رانه تاو وي بس پسې د پلار او مور وي او زمونږ کلي کې نور څه دي لیوني او خوله او لور وي بس چې امن وي آران او خوشحالۍ به په ګډا وي لیونی غم به شمکور وي مینه نه خلک مې خوښ وي او که سپین وي او که تور وي وی منیر نسکي خو چې اوس کې پروت تمامه شپه نسکور وي نو بالکل ملګرو امید لرم او هیله لرم چې نننۍ ویډیو به ستاسو خوښه شوي او بیا په خصوصي توګه د سهیل او تر ماشوم شعرونه به خوښ شوي چې چېرته اوسئ ښاد آباد او بریالي اوسئ خپل رور خپل کور به یار محمد بونیري له ورکړي اجازت د الله په امان